سلامونه وخت مو په خیر تاسو ته له زیرو نیوز سرویس څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګي ته راغلاست یو نن یکشنبه د 1404 هجري لمریز کال د سنبلې 15مه چې د 2015 زیږدیز کال د سپټمبر له 9 سره برابر ده. زه شبنم وزریم او تاسو ته له زیرو نیوز سرویس څخه سپورتي خبرونه وړاندې کوم. ټاکل شوې نن د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د پاکستان پر وړاندې لوبه ترسره کړې. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې افغان لوبغاړي به نن د افغانستان پر وخت 9:30 بجې په شارجه کرکټ لوبغالي کې د لوبې ډګر ته ښکته شي. د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې د څلورو لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ د اول نمبر لیسې الف لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د یادو سیالیو په پایلوبه کې اول نمبر لیسې الف لوبډلې د 3-0 میدانونو په توپیر خپل سیالۍ پارک لوبډلې ته ماتې ورکړه او اتلولۍ یې وګټله. کندوز کې د 24 لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ د خاتون قلعه لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د یادو سیالیو پایلوبه کې خاتون قلعه لوبډلې د 20 نمرو په توپیر خپل سیالۍ اسدالله لوبډلې ته ماتې ورکړه او اتلولۍ یې وګټله. د کاپیسا ولایت مرکز کې د څلورو لوبډلو ترمنځ د رسۍ کش کولو سیالۍ ترسره شوې. د یادو سیالیو په پایله کې خمزرګر عقبان لوبډلې لومړی او کاپیسا وال لوبډلې دویم مقام خپل کړ. او د سپورت له ډګره وروستی خبر همدا چې د خوست ولایت په تڼیو ولسوالۍ کې د اتو لوبډلو ترمنځ د ټیپبال کرکټ سیالۍ پیل شوې چې 20 ورځې به دوام وکړي. د دغو سیالیو لومړۍ لوبه کې ودان زلمیو لوبډلې د 9 ویکټو په توپیر خپل سیالۍ خاورین زلمیو لوبډلې ته ماتې ورکړه او د سیالیو لومړۍ بریا یې خپله کړه. سپورتي خبرونه هم دومره وو. په خواله رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونه خوښئ او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیرو نیوز 24 تر سبانې خبرونه د الله پامان.